قدرمنو لیدونکو، تاسو د قدرمن استاد ولسمل صاحب خبرې خو واورېدلې، اما زموږ خپرونه په دې ځای پای ته نه رسي، ځکه دې موضوع ته غواړو چې لا ادامه ورکړو، لا ورپسې لاړ شو، لا ورپسې تحقیق وکړو. څنګه کولی شو خپل هغه سوچه لغتونه چې په پښتو ژبه کې لرو یا هم په دري ژبه کې لرو له نورو ژبو څخه وژغورو. لنډ مطلب مو چمتو کړی دی او تر څنګ یې مه هېروئ چې د ژبو او ادبیاتو ماسټر جمال ناصر اصولي هم پرې خبرې کړي دي، د دوی خبرې به هم واورو. په هره ټولنه کې چې نظامي یرغل وشي یا هره ټولنه ته چې نظامي یرغل د یرغل لاندې راشي، په هغې کې هر څه امکان لري. لومړی موضوع د فرهنګي یرغل ده چې هلته لاره ورېږي دې ته تر څو چې فرهنګي یرغل په اسانه په هغه ځای کې تدریجي شکل په مخ لاړ شي. لومړی موضوع دلته په افغانستان کې دغه ده چې زموږ په خواوشا کې داسې ګاونډیان دي چې دوی همیشه که نظامي او که فرهنګي دې یرغلونو ته ناست دي، دوی په یوه او بله پلمه باندې دغه کار کوي، خو دوی مستقیما په دې کې دخیل نه دي، دوی هملته ورته ناست دي او د دې پلي کوونکي خپل افغانان دي. لومړی موضوع زموږ افغاني لباسونه دي. زموږ ښاري خلک هېڅ وخت خپل خصوصا په وناسه طبقه کې افغاني لباسونه نه اغوندي. یوه موضوع به دلته ده. په ځوانانو کې هم همداسې ده. ښاري ځوانان هېڅکله نه غواړي چې خپل افغاني لباس ته توجه ورکړي. یو مثال زه درکړم چې هر کله د یو ځوان واده وي، نو دی د دې په ځای چې افغاني لباس واسکټ یا خولۍ واغوندي، د هغې په ځای دوی د هندي سریالونو څخه په نقل سره هغه جامې اغوندي او د شا په رقم بیا محفل ته راځي. دویمه موضوع د ژبې موضوع ده چې زموږ په ژبو باندې په دري او پښتو دواړو باندې هر وخت ډېر لغتونه تحمیل شوي دي د ګاونډیو هېوادونو لخوا. علت یې یو دغه دی چې موږ تقریبا نږدې فرهنګونه او ژبې لرو انسان کې سره، د دې په استفادې سره دوی تل دا کوشش کړی تر څو ژبې د اغېز لاندې راولي. لکه اوس په دې تېرو 15 کلونو کې چې موږ تاسو ولیدل، دري ژبې ته یې رښتیا هم چې ډېر زیان اړولی دی، همداسې پښتو ژبې ته ډېر زیان اړولی دی. او دریمه مسله دغه ده چې هر کله موږ ته افغانانو نظامي یرغل شوی، د هغې سره په ژبو او فرهنګ باندې هم شوی. د روسانو په وخت کې همداسې وشول. کله چې روسان راغلل، زموږ په مکاتبو کې روسي ژبه عامه شوه. روسي ژبه یې د یوې درېیمې ژبې په ډول تدریسوله. او همداشان د دې پخوا عربان چې افغانستان ته راغلل، د اسلام د خپرولو لپاره عربي دلته زموږ په ژبو باندې تسلط پیدا کړو او خپل اغېز یې تر اوسه هم شته. اوس هم همداوس چې وګورو تقریبا انګلیسي ته ټول خلک ترجیح ورکوي. لومړۍ ژبه انګلیسي ده او دویمه ژبه که پښتو یا دري ورسره زده کوي، یعنې هغه غټې مورنۍ ژبې دي، مګر لومړنۍ ژبه زده کولو لپاره د انګلیسي څخه کار اخلي تر څو چې زده یې کړي. او همداشان ځوانان تل کوشش کوي تر څو چې اصلي معلوم شي انګلیسي لغتونه او نور خارجي لغتونه دوی وکاروي، مګر په لاشعوري ډول دوی خپلې ژبې ته شعوري یا لاشعوري ډول خپلې ژبې ته دوی همیشه ګواښ پېښ کړی او خپلې ژبې د پښو لاندې کړي دي او تل د همدې مسایلو لخوا یا همدا مسایل دي چې ژبې ته زیان اړولی دی. یو مثال زه درکړم، د کوزه پښتونخوا کې زموږ پښتانه وروڼه چې دي، د دوی پښتو فلمونه داسې عیار شوي دي چې د پښتنو فرهنګ اصلا هلته نشته دی. شی چې دوی انځوروي تصویروي، هغه خلکو ته یو بل پردی کلتور ورپېژني. هلته خو بیخي د ژبې سره نورې ژبې ګډې شوي دي او پښتو ډېره کم پاتې شوې ده. دا هم ویلی شو چې یوه ژبه بدون د نورو ژبو د لغتونو څخه پرمختګ نشي کولی، خو هغه یو معیار لري. 25% موږ تاسو کولی شو د بلې ژبې څخه پور واخلو او هغه مفغن کړو یا مفرس کړو
تر څو چې په خپلو ژبو کې هغه وکاروو. لیکوالان په دې اند دي چې د پښتو دپاره ډېر کار باید وشي څو چې د پښتو ژبې سوچه لغتونه ورک نه بلکې لا ډېر وکارول شي او په پښتو او دري ژبه کې له خپلو لغتونو څخه کار واخیستل شي نه د نورو ژبو. علوم اکاډمۍ اوس د ژبو د سوچولو دپاره فکر نه کوم څه کړي او که کړي نو یا به زه نه یم خبره یا به په نشت حساب وي. نو د هرې ژبې د سوچولو دپاره د دې دپاره چې هغه ژبه ژوندۍ پاتې شي نو پکار ده چې ټولنه ورته جوړه شي لکه پښتو ټولنه چې وه په فعلي وخت کې په فعلي زمان کې لومړی ضرورت همدغه دی چې پښتو ټولنه جوړه شي. همداسې دري ته باید یوه ټولنه جوړه شي تر څو د ایراني فارسي څخه توپیر وکولی شي. لکه مخکې ما مثال شفاخانې او بیمارستان ووایه نو زه فکر کوم چې د دې ټولنې په ایجاد او په جوړېدا سره کولی شو چې د پردیو لاسوهنه بند کړو. په اوسني دور کې یا په اوسني زمان کې چې کوم حکومت موږ لرو فکر نه کوم چې د ژبې د سوچوالي او د پردیو د لاسوهنو دپاره هېڅ کړي نه د نورو فرهنګونو مخه نیولې ده او زه فکر کوم چې په ټول تاریخ کې به دغسې یو بد کار نه وي شوی د ژبو سره لکه اوس شوی. موږ تاسو پخوا پوهنتون درلود د پوهنتون دپاره اوس د دانشګاه کلمې کارېږي. مثلا موږ تاسو ملي مصطلحات لرو. ملي مصطلحاتو د مروجولو دپاره یا د ساتلو دپاره هېڅ منبع نه لرو تر څو چې د پردیو لغتونو مخه ونیول شي پرې کې. اگر چې موږ لویه څارنوالۍ لرو، موږ نور پولیس، اردو، هر څه چې کولی شي د دې مخه ونیسي هغه لرو. عمل دا یې نه دي کړي، هېڅ چا دا نه دي کړي چې د دې مخه ونیسي. موږ په دري کې اوس ښکلي لغتونه لرو، نور ورته جوړولی شو، مګر دا په دې معنا نه ده چې د نورو ژبو څخه موږ راواخلو. نو زما په نظر بهترینه موضوع به دا وي چې د دواړو ژبو دپاره ټولنې جوړې شي، خصوصا د پښتو دپاره، ځکه پښتو د دفتر ژبې څخه لوېدلې ده. دفتري ژبه اوس دري ده. په ټولو پښتون مېشتو سیمو کې اکثریت دوی په دري اداري کارونه کوي. نو دې دپاره چې پښتو ژوندۍ پاتې شي، زه فکر کوم چې دې دپاره یو کلک عزم ونیول شي، کلکې ټولنې ورته جوړې شي په ټولو ولایاتو کې، د مرکز په سطحه او د ولایاتو په سطحه، تر څو چې موږ پښتو ته رشد ورکړل شو. نو بهترینه موضوع هم ده. پښتنو په ډېرو سیمو کې ډېر او مختلف سوچه لغتونه لرو چې خورا ښکلي او معنا لرونکي دي، اما په اوس وخت کې د همدې لغتونو پر ځای د نورو ژبو څخه راغلي لغتونه کارول کیږي چې دا هم خپله پښتو یا دري ژبې ته ډېر زیات ضرر رسوي. موږ ته اصلا کوم سیاسیون چې اوس لرو، دوی د دې لپاره چې خپلې ژبې خپل قوم استازیتوب وکولی شي، دوی نفاق اچوي په دې کې. د خپلو ژبو دپاره، د خپل فرهنګ دپاره هېڅ نه دي کړي. د فرهنګ او د کلتور د قومونو څخه استفاده کړي تر څو خپل ځان تر کومه ورسوي او ژبې تر ټول لاندې کړي دي. همدوی کړي، همدوی پردي لغتونه راخیستي، همدوی پردی فرهنګ راوړی او موږ یې تحمیل کړی. په ډېرو ځایو کې اوس پښتون مېشتو سیمو کې پاکستانی کلتور راغلی. د پاکستاني کلتور اغېز مطلق ښکاري. که موږ تاسو ننګرهار یا خوست ته ولاړ شو، په خوست او ننګرهار کې موږ تاسو د ورایه د میرانشاه او د پېښور کلتور لیدلی شو. په دواړو برخو کې همداسې موضوع ده. په ژبو کې هم د هغې اغېز لیدلی شو. علت به یو دا وي چې ناامني وه زموږ په هېواد کې، مهاجرتونه مو کړي هغه خوا، اوس هم ډېر مهاجرین لرو هخوا. دا اغېز په دواړو خواوې کې به وي، پر موږ یې ډېر اغېز کړی، په پښتنو یې ډېر اغېز کړی. رښتیا هم چې د دې مخنیوی یوازې په هغه څه کېدی شي چې قانون پلی شي. قانون نه پلی کېږي دلته. ما مخکې موضوع یاده کړه د ملي مصطلحاتو. ملي مصطلحاتو د ساتلو دپاره هېڅ نه دي شوي. همداسې نور ډېر لغتونه لرو چې په شعوري ډول یې راوړل شوي دي او ولس بیا په ناشعوري ډول یې عام کوي او دې ته کار کوي تر څو چې بیجاني کلمې یا د نورو ژبو کلمې په خپلو ژبو کې عام کړي.
نو مخنیوی یوازې په هغه صورت کې کېږي چې زموږ په هېواد کې امن وي او په رښتیا سره په پښتو او دري ته دلته کار وشي، نه دا چې موږ د نورو ژبو مصطلحات کلمات راواخلو او په خپلو ژبو کې په لویه پکتیا کې داسې لغتونه شته دي چې تر اوسه په پښتو کې ما نه دي لیدلي. موږ لاند مثال زموږ د ماسټرۍ د لیسانس دوره کې استاد پوښتنه وکړه چې موږ دستکش ته څه وایو. دستکش دري کلمه ده، مګر اوس موږ د خوست د تنوي په لهجه کې هغې ته لاسمیغي وایو. لاسمیغي ورته وایو. لاسمیغي هغه لاسمخی دی چې پښې په غین اوښتې او سم شوی د ژبې تلفظ لپاره. داسې په زرهاو نور لغتونه په ژبه کې لرو چې هغه نه دي راخیستل شوي او تر اوسه یې ژبپوهان نه پېژني، او که پېژني نو فکر نه کوم چې هغې ته یې کار کړی. اوس موږ ځان په دري کې زنګ ورته وایو او په پښتو کې ګونګړی ورته وایو. موږ په خپله لهجه کې ګونګړی ورته وایو. زموږ ډېر استادان دي د پوهنتون استادان چې ګونګړی به پېژني اما دوی نه کارېږي په ژبه کې. ځینې جوړ شوي داسې لغتونه هم شته. اوس موږ تاسو ځینې پوهان لرو د ګوتو په شمېر چې پښتو ته کار کوي، پښتو لغتونه جوړوي، مګر هغه ډېر غلیظ دي. هر کله چې یو لغت د یو شي دپاره موږ جوړوو یا یو نوم جوړوو ورته، نو موږ ته پکار ده چې هغه ډېر ساده وي، په ژبه کې ښکلی تلفظ شي، زر عام شي، خلک یې زر واخیستل شي او با مفهومه وي. نو داسې هم کېدای شي د ژبې د سوچوالي او د ژبې د پیاوړتیا دپاره موږ تاسو 25% لغتونه جوړولی شو، 25 پور کولی شو او 25% د خپلو لهجو څخه راخیستی شو. نو زه دا وایم چې 50% باید د خپلو لهجو څخه راواخلو او یوه ژبه پرې عام کړو، ځکه هغه لغتونه شتون لري، یو نه یو ډول شتون لري، هغه باید راواخلو موږ او خپله ژبه پرې غني کړو. نو پښتو خو لا غني ژبه ده.